خواجه په خپله سید محمد غږي او نوره پته اته په رنګ د ملوک د ساه خوږه ده د بدرۍ په مینه جاړي سید محمد د ټولو یار دی ستاسو خیر د خدای غواړي دیار نو قدر طبیب میرا غزر بجور شما بی طبیب خجوری کی خیان قدر عشق پاداب کی شہید نشما حاضری با می ورکے پا مزار نو چی ترسو می دار بخلی دلال بی تراغی بسم نشورا قلان او کد عشق تیری تیری سو شرویو گل رحمان با دیار طلبگار نه ساده سید ملک او بدر جمالی د سید محمد پخلو راشراش چې خبر دې کم په حال او پرستان کیا پاچان مشا پالو کینو سیال خدمتگار ټوله شپه کې لا شوګیرا او سبا شو شا خبر کلو فی الحال پاچا ویل پټ سات تا خانه کې سر دلالم زورا گلاد بادشاہ وخپل خورا او دا دایشه د بدری وری کمال لنډه دا چې شبدری د سلور کالو باچا تب سے سوال دیجلی تو اس هدف علم پکار دا باچا را وست استاد ورطا سنوال استاد جری تجربی پا بدری وکڑی پتر شال گل رحمان دا بدری چیشل پیگل پسی نئی وقت تو روز الپٹل ٹل دی بدری طرف برکڑ شرافت توائی واقعیتو زورا گل ویل بدری تا دمالو ریا او خبر نشید دنیا پیش شرطا دمن بعد رنگار
پکې شور دی بیراګان پکې بدلېږي د شولت بدري وویل مورې ما لیدلې نه دي او خدای دپاره ته مې بوزه دا صحت طبیعتو بدریوه پلارد کومه اوصاف پسر زما سیر تشلیوار پلاریوه لی بدری پوسل ہوریه جوړ کې څه جنجال پام کوه چېرته په دام کې ګیره نشه او هدم دات نیسي پرې مدام په جال جال لنډه دا چې پاچا ورکړي رسکته ګل اخلاله دا بدري چې راله کور ته او سبا سیر ته به وځي د زړه په خیال خیال بدري راله واپسې مورې خبر کړه خوشحالي پسې وعدل اختره کړه ارتوایي جامې واغوستې د پرو او په هوا به سیر کوه هغه کوترو په هوا به ګرځېدلې لکه زرکې په نظر کې یو سره و هدم ذات لاستو په لار کې او بدري هوی زورا ګلې ته گفتار کې مورې دا سره د شام د قدرما د نجمه شادابګي ول مورې زه پې ګورم پاله او خدای دپاره څه ته ونه وایه حال حال زورا ګلې ویل ورځه حاجت د سرکار شورات زرکا سریراغ لاغ دم پها باندې او د پانی په مخ کې ودید لوراندې چې پانی د بدري واورې د لوشنګ بنگی بنگ
قسمت به وي چا سره قربان پر ملک نام لرنا سلسل درات وايه دلا دو شكران درك مدينه प्यारे बच्चा दिशा मुरुंबे माँ को मालूम दे देना जो क्यों पालना
سر په زنګول ښه ده پتنګ نه ګورې په څو لمبو کې سوځي مطلب دا چې عاشقۍ کې تاول ښه ده د لاس ګوته شکرانه د ګل رحمان او تی واکړه ماله دا د وصل ښه ده بدريوان تغيب يا راد حسد ملك دارك باخت تلقردي دلغالة بغارك دايوي وني لانكي نازم بګورا دا دې کرو دوه گفتارا او ساده د پلو د جیړو ګلو هار هار هغه وخت شبدري ورته وزرا ودلورا دا چول دا جلی چولی دا سفر ملکه او دیو بیل دخلی و خود کوکه شبیوش پس بکپی و دب خطله ونی ولا ميس بخل ويلا شكر هونيك ولا شفر من التشفر صانات او قريب بيشت ملوك ندام کی گیر شو السؤال جواتير شو دايو التفادان بيدمورة انا قلت لرتك ودستر قطورة هو زلماش يقول التالي لا يختاري ضمانك انكار شادا دولتي بخدا مدي قسمي ديلتانا بطل عمر بما غموي شادا دو شادا دقيلتك دوارا او دوا دين هل تشوغ ګل رحمان شاهزاده کو دسخط
بدر خپل وطن ته ځي غواړي رسخت بدري ویل څه پر ملکه ما ته رسخت ده خپل وطن ته ځم او بدري ویل څه پر ملکه دړ په سکو مې پلي ولاړې دي نه بدري ویل څه پر ملکه نیمه عاشقه چې ستا حال مې ولیده بدري ویل څه پر ملکه د خولې مې کوکه دي چې تا ته وګورم بدري ویل څه پر ملکه ځان راله وکړه انتظار کې به یم بدري ویل څه پر ملکه ما پوره 12 کاله کړي منزلونه سترګې راپورته که وګوره ملکه دا به څنګه وشي دیدنونه تخری بکر خطه که جانانا دک ده هرمانه با استاد غیگی زما ملکه دا خبر وارا تر مرگ بزان تا تزلوم دا ملکه بدر جمانی بازار مسافر کما با بختیاری سے مختار باون کما یا بدبر پدام کی اختیار بخپل شاما خدا چی دلی ساری گیا دوا دیلا سکا چی ومیشی سودونا نظمنا جرګه په خپلو کې وکړه بیا یې باچا له داسې ورکړه ځوابونه شهزاده
گزارونه گلرخمه وی طبیبان لاړو د شهزاده مور به پټ راز معلومه وینه کم صحت چې رسخت شل طبیبان او شهزاده ته راغله مور هغه د مال چیتا شهزاده او پر وروی ترنی وکل پرسان شهزاده المور بخت و مطاله یا پرشو لرا کود دا اسوان پلیدوی سمدستی شوم بیوشا خبر نشم د ځان چې په خود شومه د هغه جلۍ غېږ کې او چې اوښکې څڅېدلې په ګریوان ما تپوس وکړو چې جلۍ څوک یې او خاپی شادابگی د پرستان تماشمی ما دانگو کی زنگوله و ظلمه شورک وشو در حرمان بوادا دوادی را سر وکرا کیږي گزاران اجازت کړه تخپل د پلار راکې او مردا به په ما ویلي احسان مورې ویلې زه دا خیالونه پرېږده او واد نشي د پریو د انسان خاطرې سره واده کړي تا ته ګورم ادم زاد په جهان وزیران به پاچاهانو کې خواره کما
مینا په بدرې ده او ترې چې قبله ما بل زنا یا رسخت به راته راکړي خپلې مورې او یا مې وکتل نو بس د قبرستان دا خبرې د باچا در غوږو لاړې او باچا راوسته جرګه ورته خپلوان جرګې والې شاده د کنارې کېنه او باچايي د پلا پېدې شلې نادانه او ته چې ځې دا بوډا پلار دې پېدې چاته او مور جوړې کې دی د اوښکو جوړ باړه شهزاده ور په ژړا کې ما رخصت کې او داسې نه چې لیونی شم د بیا به دواړه لاس یې د مور پورته کړل ښکته او پاسه ورکړې د سفر ورته سامان شهزاده شو په سور د ښاره ووت د بدرې په تکل دې وای ګل رحمان زمانه بدله به وي څنګه دستور دی او سید د خپل هدف ګوره مجبور دی څوک مینې په وفا څوک په جفا وي او څوک د جا د جانه جوړ کړي څوک منصور دی دوايي په حاجت کې ګوره نشته ته به هغه ده چې فخر کې مغرور ده شهزاده سفر ملوک چې پاسور شو او په ځنګل کې داسې لکه باتور دی ړکې وایي د بدرې دیدن به وکړمه یک تنها په خپل خیالونو کې مشغول دی ورپسې وزیر دا دا سات ملکو او دا رخصت د مور و پلار په ضرور دی په ځنګل کې شهزاده ټولو لاندې دا د شیارانو دا مذکور دی شهزاده زه میل په خاطر یم او ای وزیره زه واپس دا څه قصر دی واپس راشه چې دیدن واپس راشه چې دیدن د مور پلار وکړي زما زه د یار په مینه کې ناسور دی یوه شهزاده ته که خوازي او زه به بل یم تا سره که منظور دور دی ګل رحمانه د ځنګل نه رادېر شو مخکې راغی او دریا په اوبو پرور دی شهزاده او وزیر کور شو د رکابه دا هسونه یې لغړ کړل د اسبابه
چې شو کلا ته ودننه د زنګل پکې دی روبي صاحب شهزاده سره جنګ کلا کې جوړ کړ ډېر بدو لګېد او ډېر زنګیان که په یو توره خراب څوک یې مړه که څوک په یو شنه توره کې لاړه او په کلا کې وینو او په کلا کې وینې دي لکه سیلاب پکې ولید خزل کله چې ولاړو برابرو بزوګانو په دې باغ کې سرولو او شاده دلس چاپی لکه لښکرو شاده د خپل باچا لره روان کړ شادوګانو ته داسې وکړو او مینې راوړې د دې باغ له اوبرو بزوګانو مینې راوړې د هر قسمه او شاده دی پخې که موړ که پونره پسینه برو شهزاده ډېر په مینه را رخصت کړ بزوګر تشلو پاتې په خپل درو ګلرحمان د یو ډېر په مقام راغی چې سادمان یې ونامه ډېر زورورو چې ور داخل پاګې مقام شو یو شیبه هلته کېناست په حرام شو د یو وخت شادان داسې پوښتنه کاپره راغلې ته درته ووتنه ښکاري چې ماته ښکاري شهزاده صاحب پر ملوکه دی وطن ته ته راغلی پم سلوکو دا وطن له کافرو دی او د دیوانو راکه دلته چیرې نشي یو انسان تذکر علي شهزاده شوم حیران اوسو او په دې وجه مې پرسان وکړو
ګټه بدوی راله واپسې مورې خبر کړه خوشحالي پسې واده لوی اختره کړه په نظر کې یو څه و هدف ذات لاستو په لار کې او بدرې هوی زورا ګلې ته گفتار کې مورې دا سړی د شام د قدرونه د نجمه شادګي ول مورې د پیغلم پاله او خدای د پاره ته ونه وایه حال زورا ګلې ویل ورځه حاجت د سرکار شورات زرکا فریراغ لاغ دم پها بانده او دا پانی پا مخ کی ودید لورانده چی پانی دا بدری واورید روشنگا بنگی بنگو بدری ویل سر دی پلتا ککم بختا او تا تد ولارا یو د گل لختا ای پالی پال می گور پداشان قسمت بدی چاہ سر قربان بے پانی اور حدل دے درستا یارا او پہرم کی دے زمارا گفتارا دخبگانتی بدری لاڑا لپورتا خپل مورتا مورې والي د نجم غلط دی خیال خیال او هدل ذات کې ستا نه وینم سیال سیال ګلرحمانه مورې ډېر ډاډګري ورکړه مجال بهوا بګرځي د ناکامات او په هوا بګرځي د لخار په خار دا یو المرد التشهد
زرینه په سلسل بیا راته وایه د لاس به ووه شکرانه درکړمه وینه پلارې باچا د شام روم دی ما ته معلوم ده د نجم کوم پالونه نظمونه جګه په خپلو کې وکړه بیا یې باچا له داسې ورکړه ځوابونه شاده د اصلاح جوړه نه ده او پړې
دې ګورما او داسې زیر شو لکه وینارن زفران که د زړه د ښکاره نه کړو پر ځان ځان اوس به ګورې ستا په مخ کې وژنم ځان ځان شهزاده المورې حال د ویلو نه ده او د حیا نه زما نوځي زبان مورې پشه شهزاده چېرته شهزاده او پر ورو یې تر نیوکلو پرسان شهزاده المورې باغ ته ومتاله یو پرشونه را کوزه د اسمان په لیدو یې سمدستي شومه بېهوشه زما مور یې هېڅ خبر نه شوم د ځان چې په خود شومه د هغه جلۍ غېږ کې او چې اوښکې څڅېدلې په ګرېوان ما تپوس وکړو چې جلۍ څوک یې بیا جواب راکړه هغې جلۍ وخوان زه عاشقه یم په تا ته مې معشوق یم او خاپې یم سادګي د پرستان تماشې مې ما د انګور کې زنګولی اوس زلمی شي ورک مې شو د هرمان بیا واده د وادي را سره وکړه او د جلۍ نوم یې بدري واوره بان دا طبیبه مې د رنځ په هوا لاړه او د رنځ تشل پاتې بې درمان دغه راز مورې ما درته ښکاره کړو او بې بدوی له زما نه کېږي ګزران اجازت که راته خپل د پلاره راکړي او مورې دا به دې په ما وي ډېر احسان مورې ویلې زویه دا خیالونه پرېږده باجا په خپله سید محمد غږي او نوره پته اته په رنګ د ملوک د ساه خوږه ده د بدرۍ په مینه جاړي سید محمد د ټولو یار دی ستاسو خیر د خدایه غواړي که مې وژنې ورته کوم امکان یو خبره زیات کومه د یار نه که د رنځ طبیب مې راغی زر به جوړ شمه بې طبیبه ښه جوړېږي خو نه که د عشق په عذاب کې شهید نه شمه حاضري به مې ورکې په مزار نه چې تر څو مې د یار مخ لیدلی نه وي تر هغې به شم له شوره قلن او که د عشقه چیرې چیرې څوک سړی وي گل رحمان به او دیار طلبگار نه
سید ملک او بدر جمالي د سید محمد پخلو نوشال خدمتگار طولش پکلا شوگیرا سبای شوشا خبر کلو فی الحال پاچاویل پت سات تا خانہ کیوں سر دلالم زورا گلاد بادشاہ وخپل خورا دا دایش دا بدری واری کمال لنڈ دا چش بدری دا سلور کالو باچا تب سے سوال جلی تو اس ہدف علم پکار دو پاچارا اس تو استاد ارتا سنوال استاد جری تجربی پا بدری اکڑے حاصل پسر شال گل رحمان دا بدری چشل پیگل پسینی وقت روز الپٹل دی بدری طرف برکڑ شرافت توائی واقعیتو زورا گلوال بدری تا دمالو ریا خبر نشید دنیا پیش شرطا زمن بعد رنگا رنگ پتی گلونا ببل بلو خارو گانو پکی شور دے باراگان پکی بدنیگی دشولتا بدریو الموری مالی دلی ندی او خدا دا پارت تبی بود دا سہتو طبیعتو بدریوے پلارد کما اصاب پسر دمزما سیر تشلیوان پلاریوے لے بدری پوسل ہوئی جوڑ کی سجنجال
ګرانه د ګل رحمان او تی واکړه ماله دا د وصل ښه دی بدريوان تتغيب يا راد حسد ملك دارك باغ تتلي قردي دلغالة بغارك دايوي وني لانكي نازم ضرب ګوره دا دل کره و دواره گفتارات او ساده د پیلو د زیړو ګلو هار هار هغه وخت کې شه بدرې ورته وزرا ودلورا دا چول دا جلی چولی دا سفر ملکه او دیو بیل دخلی و خود کوکه شبیوش پس بکپری و دب خطله ونیوله نیست پخله ویله شکر او نی کوله شپر وینی تش پرسانات او پری پیشت چی ملوک میں دام کی گیر شو السؤال جواب تیر شو دیو التا پیدا نوی دمورا او ما کلتل درتا کهو دسترگو تورا هو ظلمش گوره تالا را اختاری دمانك انكار شادا دلت بخدا بدي قسمي دلتانا بطل عمر بما غموي شادا دقيلتك دوارا او دوا دين هل تشوغ ګل رحمان شهزاده کو دسخط بدر خپل وطن ته ځي غواړي رسخط بدر ویل ته په ملکه ما تر څه ته خپل وطن ته ځم او بدر ویل
لس کاله کې منزلونه سترګې را پورته که وګوره ملکه بیا به څنګه وشي دیدنونه تخريك بكر خطك جانانا اواد نشد پریاد انسان خاطر د خاطر سره واده کړي تا ته ګورم ادم زاد په جهان وزیران به پاچاهانو کې خواره کما گل پشاو شهزاده زما مینا په بدرې ده اوس نه چې قبل وما بل زنا یا رسخت به راته راکړي خپل مورې او یا مې وکتل نو بس د قبرستان
ګوره که منظر دور ده ګل رحمانه د ځنګل نه رادېر شو مخکې راغی او دریاب په اوبو پرو ده شهزاده او وزیر کور شو د رکابه دا هسونه یې لغړ کړ دا اسبابه دا هسونه یې ځنګل کې پرېښوده هم بیا واپس راله په لورې د دریابو یو جا درته ولاړ شو مسافرو او شاده د وزیر ساره شو مګلاب دا جا د سفر په لور روان شو او دلته وګوره کارونه د ایجاب چې درې میاشتې منزل دریاب کې وکړ او تر طوفان راغی په دریاب کې پیچتاب د ګردو سره جهاد ټوټې ټوټې شو او ډېر عالم په دې دریاب کې شو غرقاب شهزاده په یوه تخته وزیر په بله پاتې شو ګوره کارونه د وهاب وهاب او دا وزیر د سرنجیب د ښار په خوا کې او چا بهر کو په تخته پروت و بېتاب دې وزیر خو په دې ښار کې مزدوري کړ شهزاده له راوړه زما په شتاب په دې شان شهزاده د دریابو یو کلا یې ولیده لکه محراب شهزاده تېر شو کلا ته ودننه دې ځنګل پکې دې اوبې حساب شهزاده سره جنګ کلا کې جوړ کړ او ډېر زنګیان یې که په یو توره خراب